سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 40مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 45مه ویډیو کې موږ په لایر منیو کې پر سمارټ فیلټر، نیو فیل لایر، نیو اجسټمنټ لایر او لایر کنټینټ اپشنز باندې وغږېدلو. نن ورځ دوستانو لایر ماسک باندې څه نه څه خبرې کوو. د دې دپاره به زه یو دوه عکس را خلاص کړم. همدا دوه عکسه به زه را خلاص کړم. د دې دپاره دلته بیا کښېږدم. اوس راځم دا یو عکس ځینې جلا کوم. کله چې مې دا کښېښوی راځم دا دلته را انتقالوم او زه به دی ایسته کړم. تاسې اوس وګورئ د دې عکس دا څوکې او د شاوخوا د بیکګراونډ څوکې چې کومې دي دا چې دي داسې تیرې دي. نو د دغه تیروالي د ورکولو دپاره موږ کولی سو چې د همدغه لایر ماسک څخه کار واخلو. راځم لایر ماسک ته او ریویل آل پر ده باندې زه یو ماسک لګوم. تر هغه راوروسته موږ په دوو اپشنونو باندې د ده څخه دا تیرې څوکې ایسته کولی سو. یو هم ګریډینټ ټول دی او بل هم برش دی. راځم اول به ګریډینټ ټول تاسې ته در وښیم چې په ده باندې څنګه ایسته کېږي. دی کلیک کوئ، بیا راځئ دلته ګورئ په دې ترتیب دا څوکې ته یې چیش کوي، ایسته کوي او عکس په بل عکس کې یو رقم ګډوي. په دې ترتیب سره دا اپشن تاسو کولی شئ چې د برش د لارې هم په اسانۍ سره چیش کې کار کوي. زه بیرته انډرو ځم، شاته ځم او دلته راځم بیرته لایر ماسک ته ریویل آل دی بیا اپلای کوم. تر هغه راوروسته چې دی اپلای سو راځم برش ته، دلته راځم په یو څه به لږ کړم او اوس راځم تاسې ورته وګورئ. ښه دلته برش کې فکر کوم په دې ترتیب ګورئ تیرې څوکې چیش کوي ورکوي. نور هم که چیز غواړي دی اپلای کوي نو نور یې څه کار پر وکړئ. دی به مکمل ډول باندې په تیرې څوکې چیش کې ځینې ورکې کړي. نو دا د لایر ماسک د ریویل آل کار سو. بل هم په لایر کې په لایر ماسک کې موږ هاید آل لرو. زه راځم دلته کنټرول زید شاته راځم او بیا راځم لایر کنټینټ اپشن ته، لایر ماسک ریویل آل او په دې ځای کې لایر ماسک هاید آل. ګورئ هغه ماسک کم عکس چې ما دوهم را خلاص کړی و هغه یې بیخي چیش کې ورک کوي. او یا هم زه ورته وایم لایر ماسک کې ریویل سلیکشن. مثلا موږ یو سلیکشن کړی دی، زه راځم یو هغه بل عکس به بیرته چیش کم خلاص کړم. په دې عکس کې ما دا ځای چیش کړی دی، سلیکټ کړی دی. اوس راځم ورته وایم چې یوازې دغه سلیکشن ما ته چیش که پرېږده. ګورئ یوازې به هغه سلیکشن پاته سي. اوس د دغه عکس نوره برخه مثلا تاسې سرته کوئ یا غواړئ چې نوره برخه یې معلومه سي په دغه ساحه کې په دغه سلیکشن کې دغه دپاره دا لینک ایسته کوو او د انتخابوو. راځو موف ټول ته ګورئ په دې ترتیب. اوس دلته په دې ځای کې بیرته کولی سئ لینک ورکړئ او پر دې ساحه یې ودرېږئ. ستاسې ساحه به هغه عکس چې کوم تاسې انتخاب کړی و هغه پر خپل حالت بیرته چیش سي پاته سي. زه راځم کنټرول زید بیرته شاته راځم. بل لرو موږ په لایر ماسک کې هاید سلیکشن. مثلا تا یو سلیکشن وکړئ غواړئ چې هغه چیش سي بیخي پټ سي. زه ورته وایم چې دا سلیکشن دا ساحه دي زما سره پټه سي هاید سلیکشن. تاسې اوس وګورئ هغه ساحه چیش سول پټه سول. شاته چې دا بل عکس پروت دی هغه به زه ایسته کړم. تاسې اوس وګورئ په دې ترتیب سره کنټرول زید بیرته شاته راځو. او بل هم په لایر کې لایر ماسک کې پرام ترانسپرنسي دی څه کار کوي. زه به دی ایسته کړم. اوس راځو دته دی چې کومه ساحه تاسو ورته انتخابوئ شاته یې چیش کې ترانسپرنټ ساحه ورکوي. دی
یعنې داسې ساحه لکه د پي ان جي ده چې بیک ګراونډ شی ونه لري. فرام ترانسپرنسي او اوس راځم دته تاسې وګورئ په دې ترتیب سره. هغه ساحې زما سره چې کړې ترانسپرنټ یې کړلې او بل هم موږ لرو. زه به دا عکس ایسته کړم. دا به ډیلیټ کړم، دی به اوکې کړم. اوس راځو لایر ته او دلته په لایر ماسک کې موږ لرو ډیلیټ اپلای انیبل ان لینک. دې څه کار کوي؟ مثلا ما یو ساحه سلیکټ کړل، انتخاب مې کړل. اوس راځم دلته ورته وایم چې پر د باندې یو ماسک چې که اپلای که، یا هم ماسک نه بلکې مثلا ورته وایم چې ریویل سلیکشن په دې ترتیب. کله چې دی ریویل سلیکشن سو نو راځم لایر ماسک ته ډیلیټ. آیا غواړئ چې دا کوم ساحه چې تا سلیکټ کړې ده دا ډیلیټ یې اوکې، یعنې بیرته ساحه چې شو ډیلیټ سوله، بیرته عکس خپل دې حالت ته راغلی. یا هم ورته وایې په دې ځای کې چې دغه ساحه زما سره چې که اپلای کړم، بس نو عکس به دغو نه چې سي پاته سي. او یا هم په لایر ماسک کې موږ لرو ډیسیبل. ډیسیبل څه کار کوي؟ تاسې وګورئ دا خو ماسک سو او دی چې سو خپله د عکس سو. نو زه غواړم چې دې دواړه سره جلا کړم. دغه دپاره موږ راځو دلته دوه کار کولی سو. یو خو دا ان لینک دی دې سره جلا کوي، او یو هم کولی سو چې د لایر ماسک د ان لینک د لارې چې کو سره جلا کړو. او یا هم په لایر ماسک کې ډیسیبل اپشن موږ درلودی، بیرته خپل عادي حالت ته راولي. ګورئ ماسک چې کی ویښې ایسته کوي. هلته یو بل شی ما درښوی دوستانو، کله چې دا ماسک انتخاب وي تاسو کولی سئ دغه ساحه چې کی بل ځای ته انتقال کړئ، او کله چې دی انتخاب وي بیا په دې ځای کې دا لینک ایسته کوي، کولی سئ چې د عکس نوره پاته ساحه چې کی راوړئ.